د ننګرهار شهدا او معلولینو چارو ریاست په هماهنګۍ د بیات خیریه بنسټ په مالی ملاتړ څه د پاسه 250 بېوزله کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وشوه. د ننګرهار شهدا او معلولینو چارو ریاست او د بیات خیریه موسسې مسؤلین وایي دغه مرسته یې په هغو بېوزله کورنیو وویشله چې د یوې سروې له مخې په نښه شوي وو. خوشبختانه امروز در ولایت ننگرهار آمدیم، شهر جلال‌آباد که از طرف تیم بنیاد ولایت جلال‌آباد لیست جمع‌آوری شده بود. امروز دوزار دوستایی توزیع مواد میکنیم که شامل آرد و برنج روغن میباشه و کمک‌های ما در ولایت مختلف عنقریب میرسه. د تجارانو نه غوښتنه کوو چې دغه بېوزلو فقیرانو یتیمانو مساکینو معیوبینو سره همدردي او کومک وکړي. د ننګرهار د عامو مسلمانانو فقیرانو مسلمانانو سره کومک وکړي چې هغوی ورباندې خپل ضرورت پوره کړي. او موږ د بیات موسسې چې دغه کومک یې کړی دی مننه کوو. مرسته اخیستونکي په شوې مرسته خوښ دي، خو د هیواد په نورو شتمنو خلکو او خیریه موسسو غږ کوي چې په دې سخت وخت کې د غریبو لاسنیوي ته ډیره پاملرنه وکړي. موږ مننه کوو د بیات خیریه بنسټ نه او د افغانستان د اسلامي امارات د ننګرهار ولایت د شهیدانو او معلولینو او مرګونو ریاست څخه چې په ډېر اساس وخت کې او په ډېر تنګ وخت کې چې خلک اقتصادي ستونزې لري، مشکلات لري، په دغه وخت کې دوی لاسنیوی وکړ. موږ ډېره مننه کوو. په ترسره شوې مرسته کې 1 بورۍ اوړه، غوړي او وریجې شاملې دي.